الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ 11مه درسي حلقه ده. د مخکني درس په دوام دا چې غدیر خوم کې څه تیر شوي، یو مهمه اختلافي مسله ده. د یوه مذهب بنسټ مخکني درسونو کې هم ویل چې پیغمبر علیه السلام هغه مهال چې له حجة الوداع نه آخري حج بیرته راستنېدو په سیمې کې د غدیر خوم په نامه خلک یې راغونډ کړل او هلته یې یوه وینا کړې، ویلي دي چې د چا چې زه مولا یم علي به یې مولا وي، او ګواکې همدا د ځایناستي په توګه د علي رضی الله عنه د ټاکلو سپارښتنه. په دې اړه باید ووایو مولا په هیڅ قاموس کې ګواکې چې پیغمبر اسلام دا اصطلاح کارولې، د چا چې زه مولا یم علي به یې مولا وي. مولا په هیڅ قاموس کې د امیر، ځایناستي او ولی الامر په معنا نه دی راغلی. هیڅ خلیفه او امیر ته دا لقب نه دی کارول شوی. صحابه به برعکس خپل غلامان، آزاد شوي غلامان د موالي په نامه یادول، د مولا په نامه یادول، او دا د دې لپاره چې د هغوی درناوی یې کړی. غلام و مرې خطاب ورته ونه کړي، بلکې د ورور او دوست خطاب ورته وکړي. قرآن هم دوی ته د موالي او دیني ورونو لقب غوره کړی ده، په همدې نامه یې دوی یاد کړي. آزاد شوي غلامان یې په همدې نامه یاد کړي. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالیکم. مسلمانانو ته لارښوونه شوې ده چې همدا آزاد شوي مورې د مولا په نامه یاد کړي. غوره دا ده چې هغوی خپلو پلرونو ته منسوب یاد کړي. دا چې تاسو په زویولۍ نیولې، نو ځان ته مه منسوبوئ چې ځان یې پلار وګڼئ هغه خپل زوی، بلکې خپلو پلرونو ته یې منسوب یاد کړئ. ادعوهم لآبائهم. عادلانه خبر همدا ده، حقیقت همدا دی، په همدې نامه یاد کړئ. نه دا چې ځان ته یې منسوب کړئ او ځان د هغه پلار وګڼئ او هغه هم خپل حقیقي زوی. که یې پلرونه نه پېژنئ نو په دین کې ستاسو ورونه دي او ستاسو دوستان او آزاد شوي غلامان. فاخوانکم فی الدین و موالیکم، یعنی د مولا اصطلاح برعکس د آزاد شوو غلامانو لپاره کارول شوی. اصلي معنی دوست دی. پیغمبر علیه السلام که دا اصطلاح کارولی نو هدف یې دا ده د چا چې زه دوست یم علي به یې هم دوست یم. په صحابهو کې هېچا داسې نه دي انګېرلي چې ګواکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې وینا سره علي ځایناستی ټاکل. د علي په شمول هېچا دا فکر نه دی کړی چې ګواکې دا کلمه لفظ الفاظ چې پیغمبر علیه السلام غدیر خوم کې کارولي هدف دا و چې علي د ځایناستي په توګه ټاکل. نه علي رضی الله عنه دا انتباه ترې اخیستې ده داسې انګېرلې، او نه هم په صحابهو کې هېچا. یقینا که پیغمبر علیه السلام دا کار کولی چې ځایناستی وټاکي
او په ځانګړې توګه علي رضی الله عنه وټاکي، نو دا کار به ډېر د وړاندې کړی وی، ډېر د مخه به دا کار کړی او په واضح الفاظو به کړی وی. داسې چې فرد پوهېدلی چې دا اوس د پیغمبر علیه السلام له لورې دي ځایناستې په توګه وټاکل شو. حتی له خلکو نه به یې بیعت هم ورته اخیستی. د عقل و تدبیر تقاضا خو دا ده چې څوک غواړي یو کس د ځایناستې په توګه وټاکي، نو نوم یې اخلي او خلکو ته یې څرګند ښیي هم او ورته لارښوونه هم کوي په واضح الفاظو چې له ما نه وروسته دا ځایناسته ده. من كنت مولاه فعلي مولاه. د چا چې زه دوست یم نو علي به یې دوست وي. دې ته ورته الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځینو نورو صحابو په ارتباط هم کارولې. د اسامه ابن زید رضی الله عنه په ارتباط فرمایي من احبني فليحب اسامه. چا باندې چې زه ګران یم اسامه دې هم ورباندې ګران یم، اسامه سره باید مینه وساتي. عین الفاظ منتها عین مفهوم دی په مختلف الفاظ. د چا چې زه دوست یم یا په چا چې زه ګران یم عین خبر. یعنی همدغه الفاظ د اسامه رضی الله عنه په ارتباط هم کارول شي. حقیقت دا دی چې له حجة الوداع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وروستي حج نه د راستنېدو په مهال پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورسېده. همدغه مهال د سفر په جریان کې هغه ته دا اطلاع ورسېده چې د علي رضی الله عنه ځینې ملګري چې له ده سره د زکات راغونډولو لپاره یمن ته تللي وو، ملاحظات لري، اعتراضات لري، د علي نه ناراض دي او ګواکې د غنایمو او زکات په ارتباط د هغه په تصرف باندې اعتراض لري او تبلیغات روان دي. هغه صحابه ودرول او پوښتنه یې وکړه، حقیقت ورته څرګند شو، پوه شو چې دا تبلیغات د علي رضی الله عنه په ارتباط ناسم دي. هغه ملګري په دې باندې ترې ناراضه شوي وو چې زیات یې د ده نه غوښتل هغه نه دي ورکړي. نو ځکه یې صحابه راغونډ کړل او همدا خبرې ورته وکړې چې علي په حقه دی، حق له علي سره دی، علي له حق سره، او د چا چې زه مولا یم نو علي به هم مولا او دوست وي. په دې اړه په روایاتو کې اختلاف هم دی څرګند او ژور اختلاف. یو دا چې علي رضی الله عنه د زکات راغونډولو لپاره تللی، او بل دا چې د یمن ته د جنگ لپاره تللی. په یو کې د زکات په ارتباط موضوع ده او بلکې د غنایمو موضوع ده. روایاتو کې همدغه څه راغلي. دا معلومه نه ده چې علي رضی الله عنه د زکات لپاره تللی و، لېږل سوی او که د جنگ لپاره. د خمس په ارتباط مناظره ولاړه شوې او که د زکات په ارتباط. یو روایت دا دی عن بریدة قال غزوت مع علي الیمن. د یمن په غزا کې له علي رضی الله عنه سره ملګری یم. بل روایت دا ده چې دا کسان د زکات راغونډولو لپاره له علي رضی الله عنه سره یمن ته تللي. وایي چې کله دغه مې ځینې ناخوالې ولیدلې، د همدې سفر او جنگ په جریان کې مې له هغه نه ځینې داسې شیان ولیدل چې ناخوښ وو، ناخواله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم د علي یادونه مې وکړه او د هغه کمی مې یاد کړه. نو ومولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څېره بدله شوه. دا خبره باندې ښه ونه لګېده.
او ویې ویل ای برایده ایا زه مؤمنانو ته تر خپلو ځانونو اولا نه یم؟ هماغسې چې قرآن فرمایي. ومویل چې هو یا رسول الله. وی فرمایل د چا چې زه دوست یم نو علي به یې دوست. که په دغو روایاتو الفاظو کې غور وکړو نو راته جوته کېږي چې مراد قطعا دا نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه د ځایناستې په توګه ټاکل. موږ هر یو باید د مسلمان په توګه دا په پام کې ولرو چې اسلام په کومې خاصې زمانې پورې منحصر دین نه دی. تر قیامت پورې به د انسانانو د ټولو فردي او اجتماعي قضایاو په اړه وروستی لارښود دی. بل دین هم نه راځي او بل پیغمبر هم نه راځي. دا وروستی دین دی تر قیامته پورې. د داسې تلپاته دین لارښوونه باید د امیر د ټاکلو په ارتباط هم دغسې وي چې په هره زمانه کې نه یوازې پلي کېدی شي بلکې تر بل هر نظام هم عادلانه وي او هم معقول. که دا غلطه او د حقیقت خلاف دا ومنل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه په اړه سپارښتنه کړې، مسلمانان به اوس او د علي رضی الله عنه له وفات نه وروسته تر نن او بیا تر قیامت پورې څه کوي او څوک به د امیر په توګه ټاکي. که دا منسوسي وي، که پیغمبر علیه السلام د یو چا په باره کې سپارښتنه کړې، نن خو پیغمبر علیه السلام هم نشته، مسلمانان به نن څه شي له مخې نه دا خپل امیر ټاکي. دې سوال ته به څه ځواب وي؟ وروسته راځو دغسې ستونزې سره ایرانیان مخامخ شو. نه یوازې اهل سنت ته منسوب ځینې کړۍ همدا غلطه رای وړاندې کوي چې ګواکې رسول الله صلی الله علیه وسلم امارت د قریشو نسبي حق ګڼي. چې په دې ارتباط مو مخکنیو درسونو کې تفصیلي بحث کړی. غلطه رای، د حقیقت خلاف رای، د روایاتو نه غلط انتباه په بنسټ. پیغمبر علیه السلام نه دی ویلي چې امارت د قریشو حق دی، بلکې ویلي دي چې نن وضعیت داسې دی د عربو چې دوی قیادت و زعامت د قریشو لاس کې دی. ښه د نیکو امیران دی او بد د بدو امیران. د ابرارو امیران هم قریش دي او د فجارو امیران هم قریش. دا د هغه وضعیت د همغه حالت او وضعیت او د ظروفو شرایطو همداسې ول. معنی دا نه ده چې همیشه به امارت د قریشو په لاس کې، بلکې نن وضعیت همداسې دی چې د ابرارو زعامت هم د قریشو لاس کې ده او د فجارو امارت هم د قریشو لاس کې. اخواته ابو جهل ده او دلته محمد علیه السلام. خبره دغسې ده، ځکه مکه د ټولو عربو مرکزي ښار و، پلازمینه یې و، فکري، اقتصادي، دیني او مذهبي پلوه مکه د دوی مرکز و او قریش هم د دوی مشران. په دې مبارک روایت کې د پیغمبر علیه السلام هم دغه مطلب ته اشاره شوې. دوی دا هم وایي چې ګواکې پیغمبر علیه السلام د ابوبکر رضی الله عنه په ارتباط سپارښتنه کړې. شیعه هم وایي چې امامت منسوسي دی او امام د الله تعالی له لوري نصب کیږي. په داسې حال کې چې نه په قرآن کې د علي رضی الله عنه یا کوم بل صحابي د امامت او امارت په اړه کومه لارښوونه ګورو او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، نه په صحابهو کې، تابعینو کې او تبع تابعینو کې داسې څوک مومو چې د منسوسي امامت خبره یې کړې. په دغو ټولو طبقو کې، صحابهو کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې
په دې درې مهمې معتبرو طبقو کې موږ داسې څوک نه مومو چې د امامت په ارتباط یې ویلي چې دا منسوسي ده. د شیعه مذهب بانیان د دغې عقیدې له مخې په غایب امام باور ته اړ شول. دا د غایب امام عقیده او باور یو مجبوریت له وجې ډېره وروسته زېږېدلی ده او د یو مشکل له کبله دا زېږېدلی ده. د حکومت جوړولو او د امام او امیر د ټاکلو او غوره کولو له وجیبې لاس اخیستل د دې ناسم باور طبیعي پایله وه. اوږده موده تر دې 14مې پېړۍ پورې د شیعو باور دا و او کړنه یې دا چې بس غایب امام ته باید منتظر امام مهدي ته باید منتظر د امام او امیر ټاکل د وجیبې په توګه ترسره کول دا دې ته دوی شا کړه. د انتظار غلطه عقیده له همدې وزېږېده. نور د علي رضی الله عنه په لمسیو او کړوسیو کې د تل لپاره د امامت منحصر او محدود ساتل ممکن نه و. په 12م امام یې پای ته ورسو او 12م تر قیامت دایمي غائب امام جوړ کړ او دا هم د دې لپاره چې د بایبل د ادعا له مخې د عیسی علیه السلام حواریون 12 تنه او د یهودانو قبیلې هم 12 دې ته دا مناسب برېښېدلی چې د امامت په 12 کې را خلاصه کړي او په 12م امام یې پای ته ورسي او هغه هم غایب امام دوی ورته منتظر او دعاګانې هم کوي چې خدای د هغه فرج له تکلیف او زحمتو له د بند د ازادي ورځ را نږدې کړي او چې راوځي او موږ له دې حالته وژغوري. دوی په دې حکم عمل کول هم پرېښود چې مسلمانان به حکومت جوړوي، د ظالمانو او مفسدینو واکمني به پای ته رسوي، اقتدار به صالح عادل او متقي واکمنانو ته لېږدوي. ځکه دا کار د دوی نه و، دا د الله تعالی و. الله تعالی به دوی ته امیر وټاکي. باور یې دا و چې دا د دوی کار نه ده، دا د دوی دیني وجیبه نه ده. اسلام او ایمان او دین دا تقاضا نه کوي چې صالح امیر ځان ته غوره کړي. د امیر او د امام لپاره باید منتظر پاتې شي. الله تعالی به یو څوک د دوی لپاره غوره کړي. دا چې مسلمانان مکلف دي د ظالمانو او مفسدینو واکمني به پای ته رسوي، اقتدار به صالح عادل او متقي واکمنانو ته لېږدوي او د امارت او امامت منصب به داسې چاته سپاري چې د دې مقام اهلیت ولري. د انتظار دا عقیده د هغه دشمن په ګټه و چې غواړي دین له سیاست ګوښه شي، مسلمانان حکومت ونه لري او په یو امیر او امام راغونډ نه شي. که دا د دې باور عقیده شي چې بس د امیر او د امام ټاکل زموږ کار نه دی، طبیعي ده چې نن دوی حکومت جوړولی شي او نه امیر غوره کولی شي، او دشمن هم دا غواړي. دا د دشمن په ګټه دی، د هغه د مزاج او سلیقې سره ډېر برابره او خوندوره، د هغوی د خوښې عقیده. په داسې حال کې چې د قرآن له بشپړېدو وروسته د وحی لړۍ بنده شوې. په قرآن کې د پیغمبر د ځای ناستې یادونه هم نه ده شوې. له دې وروسته نه پیغمبر راځي او نه وحی. که خلک هم د امام د غوره کولو حق ونه لري او دا دنده ترسره نه کړي، نو دا امام به څنګه او څوک غوره کوي؟ مګر د دې عقیدې طبیعي او محتومه نتیجه دا نه ده چې خلک به انتظار کوي غایب امام ته او مجهول راتلونکي ته. د دوی د عقیدې طبیعي نتیجه هم دا انتظار عقیده له همدې نه راولاړه شوې. او آیا دا هغه څه نه دي چې دښمن یې غواړي؟ په ایران کې انقلاب راغی. د لومړي ځل لپاره اهل تشیع ته د حکومت جوړولو فرصت په لاس ورغی.
قدرت د مذهبي مشرانو لاس ته ورغی. خو د دې عقیدې پلویان هغه چې ورباندې باور لري حیران وو چې اوس به څه کوي. اوس به دا انقلاب د خپلې عقیدې له مخې څنګه توجیه کوي. دوی خو په 12 امامانو باور لري. 14 امام خو د دوی په مذهب کې هیڅ مجال او توجیه نه لري. دوی خو په دې باور وو چې 12 امامان د وحی له لارې ټاکل شوي. 12 امام په 15 کلنۍ کې غایب شوی. د خلاصون او راتګ لپاره یې هم دعاګانې کوي. ورته منتظر دي. د ده په شتون کې د بل امام راتګ محال ګڼي او نه یې مني. د دې عقیده او باور و. خو اوس د دې باور خلاف دوی په خپله امام او رهبر ټاکي. جمهور رئیس انتخابوي. یعنی همغه امام ده. جمهور رئیس یعنی امام. دا خو ټول د دوی د عقیده او باور خلاف کار دی. مجبور شول د ولایت فقیه په نامه داسې اصطلاح راوباسي چې نه یې په خپلو مذهبي کتابونو کې نشه موندلی شي او نه له دې مخکې د دوی هیڅ چا دا خبره کړې. ولایت فقیه په دې باندې ډېرې لانجې راولاړې شولې په ایران کې. ډېر همدا اعتراض درلود. دا خو زموږ په مذهبي کتابونو کې نشته. دا اصطلاح نن نه وړاندې هیڅ عالم فقیه نه ده کارولی. نه پوهېږو ولې د یوې غلطې رایې لپاره په قرآن داسې ملنډې وایي. کوم عقلمند انسان به داسې تعبیر او تفسیر ومني. د واقعیت خلافه خبره کوي. ولې د داسې بې بنسټې خبرې لپاره په امت کې د اختلاف باعث کېږي. که اوس هم دوی دا خبره ومني چې د امام او امیر غوره کول د مسلمانانو وجیبه او حق دی او د 4 خلفاو د انتخاب په اړه چې صحابه و کومې پریکړې کړي د قرآن له لارښوونه سره سمې پریکړې وي، نو په امت کې به د اختلاف یو مهم ټکی له منځه تللی او ټولې هغه اختلافي مسلې به حل شوي حل شي چې له دغې غلطې انګېرنې راولاړ شوي. دا هم باید په پام کې ولرو چې صحابه رضی الله عنهم هم په دین کې تر موږ ښه پوه او په عمل کې تر ټولو کلک او مضبوط او هم د مستحق خلیفه په پېژندو کې تر هر چا ډېر پوه او هوښیار. دوی چې د راشدینو خلفاو د پرلپسې انتخاب په اړه کومه پرېکړه کړې، ابوبکر، عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم یو په بل پسې غوره کړي، سمه او عادلانه پرېکړه همدا ده. دوی چې خلافت نه موروثي ګڼلی او نه منسوسي، د دین غوښتنه او حقیقت همدا دی. دې ته هم باید متوجه وو چې روایت د اسنادو له پلوه 2 ډوله دي. دغه روایت چې دوی باندې استناد کوي باید پوه دې ته باید متوجه وو چې روایت د اسنادو له پلوه 2 ډوله، متواتر او احاد. ځینو روایتونو ته د متواتر نوم ورکړل شوی ده او ځینې د احاد په نامه یاد شوي. هغه حدیث ته متواتر وایي چې له دومره زیاتو کسانو روایت شوی چې عقلاً محال وي چې دومره ډېر شمېر د په دروغو په خپلو منځونو کې توافق وکړي. چې پرلپسې له انقطاع پرته تر موږ پورې رارسېدلې ده او دومره ډېرو کسانو هغه روایت کړی دی چې امکان د دې نشته چې دومره ډېر خلک دې په دروغو باندې په خپلو منځونو کې توافق وکړي. داسې حدیث ته او روایت ته متواتر وایي. احاد هغو روایتو ته وایي چې راوي یو یا څو کسان وي، یعنې له ټول امت نه محدود شمېر کسانو روایت کړي. احاد هم د رواتو د شمېر له پلوه په 3 ډولونو ویشل شوي: مشهور، عزیز او غریب.
او د رواتو د وصف او حالت له پلوه چې موثق دی، حافظه یې سمه ده، باور باندې کېدلی شي که نه، له دې پلوه هم په دریو ډولونو صحیح، حسن او ضعیف ویشل شوي. مشهور هغه حدیث ته وایي چې په هرې طبقې کې راویان 3 یا تر دې زیات وي. دې ته مشهور روایت وایي. عزیز هغه حدیث ته وایي چې راویان 2 وي. غریب هغه حدیث ته وایي چې لومړنی راوي یوازې یو کس، چې دا هم په 3 ډوله ویشلی شي: غریب، ډېر غریب او تر ټولو زیات غریب. غریب هغه دی چې په هره طبقه کې یو راوي ولري. که په صحابهو کې یوازې یو راوي لري نو غریب دی، که په تابعینو کې هم یوازې یو راوي لري نو ډېر غریب دی، او که په تبع تابعینو کې هم یو راوي ولري نو تر ټولو زیات غریب دی. نااشنا یعنی غریب. له غریب روایت په انکار سره نه یوازې څوک کافر کېږي نه، دې ته لږ دقت وکړئ. یو څوک له غریب روایت انکار وکړي، نه منم، عقل مې نه مني، نه غواړم دا ووایم او بل ته هم تکرار کړم، بیا ورباندې استناد وکړم. په دې کار نه یوازې څوک کافر کېږي نه، بلکې د داسې کس انکار که په دې دلیل وي چې نه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ته داسې خبره منسوب کړي چې دغه له شان یې لرې ګڼي. د احتیاط له کبله دا روایت نه مني، نه غواړي د پیغمبر علیه السلام په ارتباط داسې خبره وکړي، ویې مني یا بل ته ورسوي چې متیقن نه ده دا به پیغمبر علیه السلام کړي، دغه له شان یې لرې ګڼي. نو دا سړی په دې کار نه یوازې ګناهګار نه دی بلکې د ثواب کار یې کړی، د پیغمبر سره د مینې له کبله دا کار کړی. او پیغمبر اسلام خپله فرمایي چې څوک ما ته داسې خبر منسوب کړي چې ما نه ده کړې نو دوزخ کې ځان ته ځای ولټوي. دا عادي خبره هم نه ده، څوک پیغمبر علیه السلام په داسې خبره منسوب کړي په ناپوهي سره، عدمي بصیرت سره، چې هغه د ده له شانه لرې. د داسې کس ځای دوزخ دی، په خپل لاس دوزخ کې ځان ته ځای ولټوي. که یو څوک په همدې احساس چې زه نه غواړم پیغمبر ته دا څه منسوب کړم چې ما دوزخ ته بیایم، احتیاط کوي او د داسې حدیث او روایت له منلو او بل ته له ویلو یې ډډه کوي، د ثواب کار کړی او د اجر مستحق ده، نه ګناه. او د قرآن په یوې لارښوونې یې عمل کړی. قرآن په صریح الفاظو موږ ته وایي چې د یو چا د وینا د تصدیق په ارتباط باید لږ تر لږه 2 شاهدان ولري. یو صورت کې 3 شاهدان باید ولري او په بل صورت کې 4 شاهدان. او دا هدایت هم شوی صحابهو ته او ټولو مؤمنانو ته. یعنې صحابهو ته هم ویلي چې که د همدغه صحابهو نه یو څوک راغی تاسو ته یو خبره وکړه، شخصي معامله کې، په قرض کې، دین کې، نور قضایاو کې، خبرې په هغه صورت کې ومنئ چې شاهد ولري. لږ تر لږه 2 شاهدان باید وړاندې کړي. که 2 نارینه شاهدان نه وو نو 3، یو نارینه او 2 ښځې باید وړاندې کړي. او یو صورت کې باید 4 شاهدان وړاندې کړي، داسې شاهدان چې په خپلو سترګو یې لیدلی. که په یو عادي معاملې کې قرآن موږ ته لارښوونه کوي او تاکید چې د یو چا د خبرې منلو کې به دومره احتیاط کوي چې 2 شاهدان به وړاندې کوي، 3 به وړاندې کوي، 4 به وړاندې کوي، مختلفو صورتونو. نو پیغمبر علیه السلام ته چې څوک یو خبره منسوبوي، مګر د ایمان تقاضا دا نه ده چې موږ احتیاط وکړو، هغه نه وغواړو چې 2 شاهدان وړاندې کړو، کم له کمه 2 هم کافي نه دي، 3 هم کافي نه دي، 4 هم کافي نه دي.
په تر دې نه زیات شاهدان ولټو. عادي مثلا زموږ د ایمان موضوع ده، زموږ دنیا او آخرت ورپورې مربوطه، زموږ د ایمان قضیه ده. پیغمبر علیه السلام ته چې څوک یو خبره منسوب کوي تر دې نه زیات شاهدان بیا ترې وغواړي. د همدې لپاره محققین وایي که څوک له غریب او عزیز روایت انکار وکړي هیڅ ګناه پرې نشته. له مشهور روایت انکار فسق دی او له متواتر روایت انکار د کفر مترادف دی. ځکه د متواتر روایت په ارتباط د شک مجال کم دی، نو د احتمال شته چې دی اصلا د پیغمبر علیه السلام باندې باور او ایمان نه لري، ځکه دا مترادف د کفر ګڼل شوی. اما په دې نورو صورتونو کې بیا هغه شک لري چې دا پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې که نه، باور نه لري، متیقن شوی نه ده، دلایل نه دي موندلي، شواهد نه دي موندلي. موږ ته له صحابهو ډېر کم شمېر روایات په متواتره توګه رسېدلي. یو یې په همدې موجوده قرآن چې زموږ لاس کې دی، د هغوی اجماع او اتفاق دی او په متواتره توګه تر موږ پورې را رسېدل دي. بلې په اجماع سره د څلورو خلفاو یو په بل پسې ټاکل دي. دوی اجماع کړي، لومړی ابوبکر، بیا عمر، بیا عثمان، بیا علي رضی الله عنه ټاکل، او دا خبره تر دا نن پورې موږ ته په متواتره توګه یو په بل پسې را رسېدلی. بلې هغه روایت دی چې سلفیان ورسره حساسیت لري، د 20 رکعته تراویح اړوند روایت. صحابه په 20 رکعته تراویح خپلو منځونو کې اتفاق او اجماع کړي، او همدا 20 رکعته تراویح تر ننه پورې موږ ته په تواتر سره را رسېدل. په دې 1400 کلونو کې همدغه دود، همدا سنت د تراویح 20 رکعته تر موږ پورې په تواتر سره رسېدل. د لمانځه وختونه، رکعتونه یې، ترتیب یې له موږ ته په تواتر سره را رسېدل. د اذان الفاظ، په دې کې متاسفانه چې شیعو هماغه الفاظ بدل کړي، څه له خپل لوري پرې علاوه کړي. اذان کې دام ضروري ګڼي چې ووایي شهادت ورکوم چې علي د خدای ولی او دوست دی. دام تکراري اشهد ان محمد رسول الله، او دغه نه وروسته بیا هم دا وایي الفاظ تکراري دي علي رضی الله عنه په ارتباط. او دا نه په صحابهو کې چا کړي، نه د ابوبکر په خلافت کې، نه د عثمان په خلافت کې، نه د عمر رضی الله عنه په خلافت کې، نه د علي رضی الله عنه په خلافت کې، او نه د امویانو په دوران کې، نه د عباسیانو په دوران کې. دا 100 پیړۍ هیڅ چا په اذان کې د الفاظ نه دی ویلي. ما هماغه الفاظ چې دا نن موږ په جماعتونو کې تکراروو د لمانځه په وخت کې، دا له صحابهو نه موږ ته په تواتر سره راغلي. او دې ته د حج په ارتباط دا څنګه دی؟ د حج څرنګوالی هم له صحابهو نه موږ ته په تواتر سره رسېدلی، ځکه هر کال خلک ځي حج ته او هماغه کار کوي چې تر دې نه مخکې کړی، او د همدوی په لاس تر موږ پورې را رسېدلی، یو په بل پسې. دې ته ورته ځینې نور مسایل هم دي چې موږ ته په تواتر سره له صحابهو را رسېدلي. د روایاتو په اړه دا هم باید په پام کې ولرئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله موږ ته لارښوونه کوي او فرمایي: عن ابي حمید و ابي اسید، له دوو نه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل: اذا سمعتم الحديث عني
تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولى بكم به. لا ابي حمید او ابي اسید روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل کومو ما ته منسوب داسې حدیث واورید چې ستاسو زړونه یې خوښوي او پیژني، یعنې د زړه دړه مو ورته خلاصه شوله او زړه مو ګواهي ورکړ چې دا سمه خبره. ستاسو ویښتان او پوستکی ورته نرم شي. ځینې خبره تاسو ګورئ چې سړي پوستکی ورته زیږ شي او اثر یې په د خپلو ویښتانو کې هم احساسوي، ویښتان زیږ شي. یعنې ستاسو مشاعر او حواس یې هم ومني او ورته نرم شي او داسې مومئ چې تاسو ته نږدې دی. همدا حدیث تاسو داسې مومئ چې ستاسو د فکر ته او نظر او خیال ته هم ډېر نږدې دی. نو زه تر تاسو نه هغه ته ډېر اولا یم، یعنې تاسو ته چې دا خبره منظور او مقبول ده، ستاسو زړه ته لوېدلې ده، نو تر تاسو زه اولا یم. دا خبره به حتما ما کړې. او کومو ما ته منسوب داسې حدیث واورید چې ستاسو زړونه یې نه خوښوي او نه یې پېژني، ستاسو ویښتان او پوستکی ترې نفرت کوي، حساسیت شي، ستاسو حواس مشاعر نه یوازې هغه مني نه بلکې ترې کرکه او نفرت کوي. او داسې یې مومئ چې له تاسو لرې دی، ډېر بعید ګڼئ، ستاسو عقل یې نه مني، ستاسو زړه ته نه لوېږي. نو زه تر تاسو زیات له هغه لرې یم. زما زړه خو دا خبره قطعا نشي منلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یوه چا په اړه سپارښتنه کړې وي چې له ما نه وروسته به دا ستاسو امام و زعیم و امیر وي او صحابه به د هغه سره مخالفت کړي او د خپل پیغمبر د امر او لارښوونې خلاف به یې د یو په ځای بل څوک ټاکلی. عقل او ایمان مې راته وایي صحابه وو چې څه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارښوونو او ارشاداتو سره سم یې کړي. علي رضی الله عنه چې له دریو مخکنیو خلفاو سره بیعت کړی او په دوی پسې هره ورځ او په 5 لمونځونو کې اقتدا کړې، د خپل ایمان او دیني علم په رڼا کې دا کار کړی. هغه څوک چې دا غلطه عقیده لري دې ته مجبور شوي دي چې ووایي علي رضی الله عنه د ویرې له کبله د دې دریو مخکنیو خلفاو سره بیعت کړی، دې ته مجبور شوي، ځکه بله توجیه نه لري. ولې دا کار کوو؟ ولې بیعت کړی؟ ولې په هغو پسې اقتدا کوله؟ مجبور و، د ویرې له کبله دا کار کړی. موږ وایو چې علي رضی الله عنه د خپل ایمان په حکم دا کار کړی، علم ایمان هغه ته دا لارښوونه کړې ده چې له دغو دریو خلفاو سره به بیعت کوي او د هغو پسې به اقتدا کوي په منځ کې، نه د ویرې له کبله. موږ په دې عقیده یو او حقیقت همدا دی چې تر عثمان رضی الله عنه وروسته د علي رضی الله عنه د انتخاب په اړه د صحابهو پرېکړه تر ټولو مناسبه او عادلانه پرېکړه، تر بل هر چا زیات دی د دې مقام لپاره وړ. خو تر دې مودې د مخه هغه په عمر خام و، لا ځوان و. د مشرانو صحابهو پشتوالي کې ده ته په ځوانۍ کې دا مذهب نشو سپارل کېده. صحابهو چې د دوی په ارتباط کومه پرېکړه کړې، سمه عادلانه او معقوله پرېکړه همدا ده. د اسلامي خلیفه او امیر اطاعت. په دې اړه یو بحث لرو چې اصلا د څو کلونو وړاندې د یوې مناقشې یوه برخه ده. یو داسې لیکوال چې ځان طالبانو ته خواخوږی شي،
ټولو افغانانو مجاهدینو او اسلامي احزابو او د هغوی غړو ته یې بلنه ورکوله چې له ملا محمد عمر مجاهد سره بیعت وکړي. متاسفانه هغه به یې باغیان ګڼل چې له دې بیعت ډډه وکړي او ځینې هم تر دې نه وړاندې تلل، هغوی مباح الدم او حتی واجب القتل ګڼل. دوی به یې باغیان ګڼل او د باغي سزا هم د هغه وژنه او قتل. د ښاغلي تر دغه عنوان لاندې د اسلامي خلیفه او امیر اطاعت تر دې عنوان لاندې څه مطالب لیکلي. د بیعت او اطاعت دوه بیلې موضوعګانې سره خلط کړي او اعتراض یې په موږ یې دې ته مجبور کړو چې ځواب ووایو. ښاغلي په پیل کې لیکلي وو دا چې د اسلامي شریعت له مخې بیعت خورا دروند اهمیت لري او هیڅکله یوازې رسمي دود او تشریفاتي دستور نه دی، د سپېڅلي شریعت لوی حکم دی. د شرعي بیعت وروسته به په رعیت او ولس باندې نه یوازې د هغه اطاعت کولو تاکید کوي، شریعت په دې باندې تاکید کوي، بلکې د خدای جل شانو او دغه د رسول علیه السلام د اطاعت وروسته د امیر او خلیفه اطاعت فرض ګرځول. الله تعالی ګواکې د امیر اطاعت فرض ګرځولی ده. قرآن کې صریح فرمایي چې تاسو د خدای اطاعت وکړئ، د پیغمبر اطاعت وکړئ او د خپل اولي الامر اطاعت وکړئ. په همدې لړ کې د ابن خلدون اقوال او د بخاري روایات د دلیل په توګه راوړي. دوی ته مو هماغه مهال په دې اړه څو عرایض درلودل. اول، بیعت بیله موضوع ده او د امیر اطاعت بیله موضوع. یوه د امیر ټاکلو مخکې ده او بله یې ترې وروسته. دا دواړه کاملا بیلې موضوعان دي. بیعت د امیر له ټاکلو مخکې ده. د بیعت په نتیجه کې امیر مشروع امیر ګرځي او اطاعت هغه مهال په مسلمانانو باندې د دې امیر واجب دی چې هغه سره بیعت کړی. د بیعت په نتیجه کې څوک د امیر په توګه وټاکل شو، بیا د هغه اطاعت ورباندې واجب دی. په بیعت سره امیر ټاکل کیږي او بیا په همدې بیعت سره د ټاکل شوي امیر اطاعت پر مسلمانانو باندې لازم ګرځي. د بیعت په اړه دوه انګېرنې مومو چې مخکې مو په دې ارتباط بحث کړی. یوه یې دا چې امیر د بیعت له لارې ټاکل کیږي. هغه څوک شرعي امیر دی او اطاعت په مسلمانانو لازم چې په خپله مسلمانانو غوره کړی وي او په خپله خوښه یې بیعت ورسره کړی. دوم، بله یې دا چې امیر له نورو لارو ټاکل کیږي او بیا پر خلکو لازمه ده چې له دغه امیر سره به بیعت کوي. له بلې لارې ټاکل کیږي، نه د بیعت له لارې. لومړی هغه له کومې بلې لارې ټاکل کیږي او بیا له ټاکل کېدو وروسته په مسلمانانو لازم ده چې له هغه سره بیعت کوي. دا دواړه خبرې سره متعارض دي. اول بیعت بیا اطاعت. دوم دا چې اول د امیر ټاکل او بیا له هغه سره بیعت کول. یعنی بیعت تشریفاتي مراسم دي چې د امیر له ټاکلو وروسته ترسره کیږي. موږ له هغو محققینو، مجتهدینو او فقهاو سره موافق یو او د دوی رایه د قرآن او سنت مطابق ګڼو چې بیعت د امارت لپاره ضروري شرط بولي. دا بیعت دی چې د چا امارت ته مشروعیت بخشي، نه تشریفاتي مراسم. او د هغو خلکو دا رایه کمزوري او بې بنسټه ګڼو چې بیعت د امیر له ټاکلو وروسته د خلکو د ذمهوالۍ او مسؤلیت په توګه وړاندې کوي. دا یوه مغالطه ده چې بیعت او اطاعت سره خلطوي. لیکوال د دې په ځای چې د امیر په ټاکنه کې د بیعت اهمیت او ونډې ته اشاره وکړي او ووایي چې د امارت لپاره اساسي شرط دی، بل لوري ته ځي او دا موضوع څېړي چې
د امیر اطاعت پر مسلمانانو فرض دی. که بیعت د مسلمانانو حق نه وای او د دوی خوښې ته نه وای پرېښودل شوی، نو نه به هغو صحابو له علي رضی الله عنه سره خپل بیعت ځنډولی و چې د ده د امارت په اړه یې څه ملاحظات درلودل، او نه به علي رضی الله عنه له ابوبکر رضی الله عنه سره خپل بیعت تر یوې مودې ځنډولی و، که دا روایت صحیح وګڼو. ګواکې چې علي رضی الله عنه هم څه موده صبر کړی او څه ملاحظات یې درلودل چې بیا یې سوالونو ته ځواب موندلی ده، تر یې د بیعت یې کړی. که بیعت واجب وای نو او د مسلمان خوښې ته نه وای پرېښودل سوی او د مسلمان خپل کار نه وای، نو دغو صحابو به نه له ابوبکر سره خپل بیعت ځنډولی او نه به هم له علي رضی الله عنه سره. د علي رضی الله عنه په ارتباط هم ځینو ملاحظات درلودل، جدي ملاحظات. غوښتل چې لومړی د هغه مسله تصفیه شي چې هغه کسان محاکمه شي، مجازات شي چې د عثمان رضی الله عنه په قتل کې لاس درلود. او علي رضی الله عنه ترې غوښتل چې ما ته فرصت راکړي چې لږ لږ ارام اوسې، زه په اوضاع مسلط شم، بیا به دا کار کوم. په هر صورت دا خپله ښیي چې دا د مسلمان خپلې خوښې ته پرېښودل سوی ده. مسلمان به په خپله خوښه امیر ټاکي، له هغه سره به بیعت کوي او له بیعت وروسته د هغه اطاعت ورباندې لازم ده. له امیر سره بیعت د بلې هرې شرعي مبایعې او معاملې په توګه دی، کټ مټ همدې ته ورته دی. بله هره معامله د دوه انسانانو ترمنځ چې د طرفینو ترمنځ له توافق وروسته اعتبار لري، لکه دا چې نارینه د ښځینهو لپاره قیم غوره شوی. قرآن کې موږ ته په صریح الفاظو ویل شوي چې نارینه د ښځینهو قیم ده په کورنۍ کې. کورنۍ باید یو قیم ولري، یو مدیر، او دا مدیریت حق د قیمومیت حق نارینه ته ورکړل شي. خو هغه مهال یې د ښځې قیم ګڼلی شو چې دواړه لوري د نکاح تړون ترسره کړي. اول به نکاح تړون راځي، له هغه نه وروسته بیا نارینه قیم ده. همداراز لومړی به بیعت کېږي، یو معامله ده. د دې بیعت نه وروسته بیا د دې امیر اطاعت مسلمان باندې لازم ده. هماغسې چې د نکاح له تړون نه وروسته نارینه په خپلې کورنۍ کې قیم ده. اول یو معامله ده، د معاملې نه وروسته بیا ده. بیعت هم همدغسې ده. بله هره معامله همداسې ده، بیعت هم همداسې ده. میړه د ښځې قیم شي او اطاعت هم بیا پرې لازم شي، هماغه مهال چې دا نکاح ترسره شي او دا معامله د دواړو طرفینو ترمنځ د دوی په خوښه او رضا، د دوی له موافقې پرته نکاح نشي کېدی. کله چې دا دواړه لوري خپل منځونو کې راضي کېږي، دا معامله ترسره کېږي، نکاح ترسره کېږي، د دې نکاح نه وروسته نارینه د خپلې کورنۍ د قیم په توګه د ښځې له لوري منل شوی، دا به مني او اطاعت وکړي. همداراز کله چې یو څوک له امیر سره بیعت وکړي، له بیعت نه وروسته چې دا یو تړون ده د دوو کسانو ترمنځ، مشروط تړون، هغه ورته چې په دې شرایطو له تا سره بیعت کوم، د خدای دین به حاکموي، عدالت به کوي، امثال دې شرایط ورته وضع کوي. د شرایطو له وضع کولو نه وروسته هغه له یو کس سره بیعت کوي، د دغه بیعت له کبله په ده باندې د دې امیر اطاعت لازم کېږي. خو د هغه امیر اطاعت چې دوی په خپله خوښه ټاکلی او بیعت یې ورسره کړی. که تاسو د النساء د سورې په 8-9 آیاتونو کې لږ غور وکړئ، نو متوجه بشئ چې لومړی ټولو مسلمانانو ته امر شوی چې د خپل چې د امانت د امارت امانت
دا دغه اهل ته وسپارئ. اهل د دې امانت تشخیص کوي او دا امانت هغه ته وسپارئ. او له دې نه وروسته په بل آیت کې ویل شوي چې بیا د همدې امیر اطاعت وکړئ. یعنې اول تاسو بیعت کوئ، د امانت اهل کس پیژنئ، د هغه په لاس بیعت کوئ، د امانت هغه ته سپارئ. له سپارلو نه وروسته بیا په تاسو باندې فرض او واجب دی چې د هغه اطاعت وکړئ. دا تسلسل خپله شي. لومړی آیت کې دا ویل شوي دي چې امانت د امارت امانت د هغه اهل ته وسپارئ. همدې اکتفا کوو.